سلامونه وخت مو په خیر د ورلډ څلرویشت سپورټي خبرونو ته ښه راغلاست. سهشنبه د 1415 هجري لمریز کال د غوي 9 او د 2016 زیږدیز کال د مې 19 ده. مننه چې له موږ سره یاست. زموږ پاڼې هرومرو خوښې کړئ. لومړی خبر ده چې بند امیر لوبډلې دویمه بریا خپله کړه. د لیسټ ای سیالیو په دریمه لوبه کې نن بند امیر لوبډلې وشول کولی چې سیالي سپین غر ته په 6 منډو ماتې ورکړي. په دې لوبه کې د بند امیر په ګټه ننګیال خروټي او حشمت الله شهیدي درې ویکټې ترلاسه کړي. د رزمي ورزشونو افغان ورزشکار روهیت ستانکزي په آسیایي سیالیو کې قرغیزستاني سیال ته ماتې ورکړه او پایلوبې ته یې لاره ومونده. پرون ستانکزي خپل ازبکستاني سیال ته ماتې ورکړې وه. دغه سیالۍ د 10 هیوادونو په ګډون د ازبکستان هیواد په کوربتوب پیل شوي دي. تمه ده روهیت ستانکزي سبا په پایلوبه کې له قزاقستاني سیال سره مخامخ شي. هند د افغانستان خلاف د ټیسټ او یو ورځنیو سیالیو لپاره لوبډلې اعلان کړې. هند کرکټ بورډ د شبمن ګیل په لوبډل مشرۍ د افغانستان پر وړاندې د یوازینۍ ټیسټ لوبو او یو ورځنیو سیالیو لپاره خپل لوبډلې په ډاګه کړې. دغه لوبډلې به د راتلونکي جون میاشتې پر 4 اپریل او د همدې میاشتې تر 20 د هند په مختلفو کرکټ لوبغالو کې دوام پیدا کړي. د افغانستان فوټبال فدراسیون ویلي چې د مصنوعي لوبغالو جوړښت په پاره د اړینو موادو لومړی جوپه هرات ته رسیدلې. فوټبال فدراسیون زیاته کړې چې دغه تجهیزات د فوټبال نړیوالې شورا په همغږۍ راستول شوي چې د هرات، غزني، کندهار او لوګر فوټبال میدانونو مصنوعي چمنونه به پرې ورغول شي. او د نړیوال سپورټ له ډګره وروستی خبر همدا چې د هند کرکټ غوره لیګ په 4 لوبه کې نن د راجستان رویلز او لکنو سپر جاینټس لوبډلې سره مخامخ شوي دي. دغه ستره سیالۍ چې نن ماښام 6:30 بجې د راجستان په جیپور کرکټ لوبغالي کې پیل شوې و به لیدل شي چې د چا په بریا پای ته رسیږي. سپورټي خبرونه هم دومره و په خپل رسنیو باندې فیسبوک، انسټاګرام، ایکس یا پخوانی ټویټر، یوټیوب او ټیک ټاک زموږ خبرونه خوښي او موږ تعقیب کړئ. ادرس یې ورلډ نیوز 24 تر سبانۍ خبرونه د الله پامان.